دا د شالمار مکتب نه شالمار د مکتب سره دلته ما په دا کواړي تفسیر سازي کول وو د چارپچې دا تسبیح بیا زما زده دا د ډبرې په ساره کم ډبره دلته ما ته په لاس راکړې زه زر دانې تسبیح ځینې جوړوم زما زده دي دا ماشین دا شیان امریکایان د امریکایي ښځه راله بس داسې دا شیان چې کتله بس دا سامان عکسونه یې ګرده واخیستل چې واخیستله د امریکا چې ماشین راوړي نور ګرده کار یې کولی شوی سړی چې بیا ورکوي هلته بیا چا کړ بس موږ میم صاحب دا خو دغه عیب لري پوهېږې نور ګرده سامان دا دې جوړوي چې دا دانه سړی کېږي دلته درس کوي چا کوي والا به بیا پوهېږم لاړه به بوس ورک کوه هغې به داسې ماشین چې دا داسې به وکړه دا ډبه در وبوته موږ به یوه دانه چې سړی کول د جمعې په شپه چې به مو شروع په وکړه دا یو ماډل زرغونې دي دا زرغونې داسې سختې دي چې په ډېر جبر جوړېږي او دا نورې ژړې بیا پهېږې پستې دي دا به دا زموږ استادانو دا ایران ته وړلې دا مالونه بېرته راوړل نو زه پر دا چارپچه باندې رالم د هغه ورځې تللی وم کندهار مالنانی کاکو چې سول هغه مړ شو مارکشنی کاکو چې سول هغه مړ شو مالانور کاکو چې سول هغه مړ شو مال هغه عینکي مامور صاحب سول هغه مړ شو بابا چې وله په لیست کې ونیوله سابق میرات بازار ته رامیده جبار صاحب واري وکړه پر جان ماما څه کوې ته د سګواني سپی دې رارې کړي مالګر د فقران مړه وه ممکن په کلمه کو در چا پر ځان ورسوي په لحاظ د خدای کینکه چای راکړي نو په پرانکر ته مړه دي مال ستا اکا ولاغم د مور دي مال بابا ولاغم د مور دي یو نه په پرانکر یو څه پکې پاته و ټول فرار مړه او باز بیا داسې شوي وه لکه اخر چې شکېل چې در چړی نو پاتې خو ولاړې دې ته زما روغبړ نه کاوه ما چې ورسره وې چې پېژنې چې چوکړی وشوی او وي پر اواز مې وکړه دغه پر ځان ما باندې وروسته چې مال پېژنې نو د کاره د خوارۍ دې باس دغسې دوه ورته د معصوم صاحبزاده زوی د جرمني څخه راغلی و د ګل اغا و څنګ کې بغداد ته د کوڅې د هلته دي نو زه کای ورته وتم یو غرمه سره تېره کړم په د ده په ځای کې وایي پلار مې پر هغه ډول چیرې پروت دی په کوټه اشد عدالت ته زه بېرته شولم اپټین ته راکړل ته پلار یې راکړل چې ورته ونه کتل استنبول نه دی چې هغه غټ استنبول چې والمر چې چېر دی ییر دي چې هغه استنبول والمر ته پاتې شوی نو به څنګه شوی دا کلمه خبره ما د دې په روغبړ کې لاړم وچیش کې زما بل ملګری مې هم راته ولاړ بالا چې مې راجوړه شوله مور یې ښه چې دا پرېوسه وره دا راکړ پېژړې شوی وه زامنو یې ګرد انګلیسي ویل نه اردو یې زده وه نه پښتو یې زده وه په انګلیسي به راسره ګډ وه د خدای دوسته هو ازم څه په پیدله په انګلیسي باندې سر مې ورسره خلاصېدی د غوږ څلور سره زامن یې څلور سره امریکایي ویل ما دنیا نو بیا دا چیرې زده کړې انګلیسي بیا ما زه بیا په هغه د چمن د کابل سړک چې جوړېدی زه یو ایمن امریکایي و د دې سره ما به دا د چرچ بیړۍ په شپېل کې چالان کړی و چې کوله به مې دی چې به غرمه رالي نو بیا راغږ کړئ ابوالاسر ولکني راغله به د نیسال چپ چپ ما ته ډوډۍ دا به ما ډوډۍ موډۍ ورته راوړله پهېږه بالا به د خپل د کارټونه چالان کړي بله ورځ سپی راوستلي ما ورته دا افغاني سپی دی دا ناموخته کېږي دا دته دا بارک ته مه راوله دا بارک به دا کوم امریکایي سپی وایي نو شیت مان شیت پک یو او تل را وباسه ما د مور وایي وایي
ما دغه خراب شي دي دا ورکه پیدا پولي ګډۍ پر خوله سره مچوي هغه دلته پسې ورېږي ساعت چې مال کلي راکړه دا پټاني سپی دی خامخا غولکینې پرېږدي نو دا ما مختل کړي دي دا پوټ دا داسې ډبر سپی امال ښه دی چې ولاړې چې لس بجې شوه یې پلس پې بخاري کړې دروازې چې مال چیز کې ولاړ شو کله خواږه راوباسم کړنګ چې وه د ده پر چپرکټ هغه راله خالي کړه لاس تېر شو ولاکې مې خړکه ده امال ښه بس دی رالي بس پېرته مال شټ د رمبل وا ته څه وایې ما راسه ویل چې ویکه ته لکۍ ورته شو چې ورته ویکه ته زه داسې رئیسم ول چیش که ما دائما امریکایی تا دایش 20 ساعت گرد امریکایی ما را زینیار ول ما دستی پیرایی دستی می تایری تا غرزی چیش غوالی هر چی غوالی زبیا در کم دتا موای شپږ نمبر بوټ دا د په مرګ ماته نه راک په دغه ورځ را پاتې کول ګډ مال ګډ دا یو ډنډې سیدلې ټاکه دا د خپل څخه دغه ما دا زه اوس وبچ مسول هر چی چې غواړي شان چې راکه بل دا شی را نوښتک چې زه دا شیان د کمپنۍ باسم دا ورځولي مالونه چې باسم چې څوک یې په کار نه لري ما ته به څوک نه وایي ول راک دغه اوس کار کړ چا معاینه کړه ته څه وایي ما ښه اوس سپی به څنګه چې کلي دا در دا کمپنۍ وایي مال نه درته چې دا پټانې سپی دی ول یا دا چې ټولې ګوډ دي صفت یې کاوه بالا مې پیل زنجیر نامي زنجیر یې وراچولې دا مې د هوایي جیب ته ورسوي پټانان نو هغه چې مې جیب ته ورسېدل غوږو مې نیولې دي چې ګېټ ته کنداریانو دا دوه کمیسو هغو چې ګرد پایلي چام پر لږ سر یې لونګۍ تړل رفیجان ماما دا چې ما دا د مسلسلنا سپی دي ګرد د باره کې په غولو لړل ته راکړه دا وچه تخته ستا د خاندان په معاینه دا تخته ورته کش کړه مخ پر تراتیب باندې مالې څه کېږي چې د درو ورځو بندې دي زوی چې د شکه ونه مخ پرې راتو راځه باندې سپی ټوله به د ګوره دا خال دي چې په کلات کې بندي کړی دا بس وی د کلاتو یې راوستلی دا یې راتو راځې ته هغه هم هغه کیسه څنګه وه چې دغه کره چې بعد محمد کره چا سپینه پرېښولې تا چې برخه مې هم واچوله دغه چې مې واچوله دا زموږ دا سپی پر دې رقم راته غاپې ستا وایي دا خاندان معاینه ستا وایي بله ورځ که رالې پرېږدي په محمد کړدم یو اړدوړې جوړ کړ دوی کوټۍ باندې کړې ما ویل نن سپي ته زه ډوډۍ وراچوم هسې خو د کوټې شیان خو ډېرې هغه مې ګرده ښه شوروا مې پر واچوله په یوه سپي ته چې مې کاسه ور ښکاره کړه لکه بس راته ښورول چې ورته پښې مې ښوله بالا ژبه پر خط زه خو نه وم خبر چې ته اخلې ستا په ژوند ولاکه درته ولاکه ما چې ته د بلې کوڅې شوروا مې واپیله شوروا مروا چې وخوړل رب دې دواړې سمې کړ ویله د خدای دوست مخ ستا پر خوا ولاکه درواله دې وایي دنیا بد شي د دنیا خو دغسې ښه شي خوا دې مړی را ژوند دی ولا په قرآن کې بیا غرتک نیکي دي نیکي چې وکړله په ژوند ولاکه بیا ځایه شي دا خلک نه پوهېږي دا تجار دی چې خدای به ما په دې وبخښي څلور سوه کسه ماشاءالله څه لکه د کونې منګۍ سبا به ګیس دا د نیم ساعت اسراکې وکړي بالا ولاکه وکړي نیم ساعت خوشحالي شو چې حاجي صاحب له پلار په کونه کې ما ګوره ته ویلې ما دا ډوډۍ جانتون نیسي دا مه کوئ داسې یو سړی مسکین یې خښتې موږ ورور یې مړ سوی یو 50 دانې زریان ورکړه زوی هر څه ولا ووینې که دې نه ولیدې راسه د مور د کوس 50 زره دې زه درکوم ما خپل پر ما موټرېږم دا پلوکه که دې نه ولیدې چینې درکوي مور یې ګنډا د خرې کوټور کې
د خلکو بېماني کوه د لیکونو په دغه طرف پسې مړ شي دونه سخته سزا و دې ډلګانو ته ګوري چې په خدای مې د قسم وي چې الله مو دې وساتي دوی په ځانو نه پوهېږي بابا قربان ما یو ځای ته ورغلم اختن یې نلما وم اوه یو نفر د ملجاتو سره راغلی و بله وه ول خانه در واخه د خانه در واخه و د خپل مخه برخه ورغورځوم ابل به خوله کې پسول کول ما دغه د مسکین دغه نیاز وکړي د خدای په نامه خدای به پلاو ډوډۍ که سره پرې او خان ډوډۍ چې دا لکه سړی چې باغ ته ورشي وایي باغوان راسه انګور خوري دی څه وایي والده د باغ څخه انګور دی نه دا د بازار ورکې والا نه دی دا د پر دې نري بسکلانو باندې سپاري کوټنې دلته یې په جیب کې لسی باغوان څه ورته وایي باغوان چېرته ورته راسي سړی مشر سره دوکانداران سره چې زموږ یو باغ پوخ سوی دی یو نه کینځر منځر ستا پوهېږي هر وخت چې راځي خدای دی نو بس یو لسی په جیب کې اچولي په ډنګرو بسکلانو سپاره د 10 روپو خرابات مه لره نو راسي د کشمش خانه کې بس پوهېږي سترنجي راوړه اساده د سترنجي مې راوړه بس ورته بالښت شول ورته پلانکی بالا نه ورکو تکشي د خپلې غزلې وایي ورکې کوي د خدای دوست شلومبې لرئ ورته شلومبې ورته راوړه پلانکی لرئ ورته پلانکی ورته راوړه پوهېږه د خدای د په انځورو کې ګرځه په انګورو کې ګرځه ایله چمونه کوه او پوهېږه ایله امرونه پر کوه ته راکړه دا د غولو بېلچه ستاسې د خور په خوش نور ما د لرګی پسې واخته دی په مور دا دلته پر دا کوناټو پسې کش کړه چې زوی په ژوند بیا باغ ته راغلی په مور غول بېغایه باغ ته چې هغه باغوان سره دي کاره کې د چارمسا ته کړ دي زوی خو 15 کیلو غوښه راواخه 15 کیلو نرۍ وریجو کې 3-4 کیلو سپین مصري که زوی ګوړه مړه که زیاته کش پسې راوخه په د خدای دوست یو باغوان ته دغه شور وغورځو باغوان چې وریجو غوښه وخوري په دې سبا پر بام ولاړ دی وایي خدایه کله به هغه خلک داسې وکړه زوی دا چې نه مکه د ګرشار نه مور به دی د مور د کوس ورکې دې در کوله نیولي دي بس د خدای دوسته ناستې ډرته مستې راوړه باغوانه شلومبې راوړه باغوانه ډوډۍ لرئ پخ کړې مو نو ولې یو 40 ثانیې نه راغشه د بازاره د خور په کوستې ډګه د خره سړوپ ازبانه ماماګان په ارغنداو کې وو اوه و دا بازاران به هره ورځ راله داسې بې پازابولو خو د پازابه یې ولکې په شي رسېدلو خره سپېل ته خو داسې کړ وایي په دغه ورځ دی اله وکړه موږ څو نفره د روان یو 4 نفر یې 5 وګوره درنډۍ سم موږ انډیوالان ښه دغه د والبس راولاسم زردالو وشکول بالاول نار تکشیر شول په سر دکان کې د واجه شه بالاول دی راله بس بالاول پر باغ دغه ساکو بوتو ورسو آفرین بالا مال دغه زردالو ته یې کړي آفرین وانا ولا راپور لیکول دی چای مای مالیا چې پلاز زردالو وخوري دا یو زردالو هغه دا څنګه زردالو چې په بو کې دي چې د نن ته ودی جوړ مال دا چارمغه زردالو دا ګر سره نه جوړی نه لګي زه یو د پسکې ته به بغیدل ول بالا وزبانه دغه ما خو په دغه حال کې ول کشمش خانه په سر باندې مست دغه را دغه وزارت ګوره ولالت ورک وسره وسنه کې شانان وسره وسم کې زنا ورته دغه ول دی ګرده وختل بالا قرار ولا څه زنا وراداس ما زه به ولاسم ماشان لپاره به شي میدو خیر یې خیر ول ولار نه باغ په اثر کې وته پټو وایي دا دې یو غوړي بعد اشتغال بوزات زنا چې زنا ول اخر باید رجعوا وته بالا ابو خالد ونه کوم شي هغه کله ګل تر راځه راګر شپه پر دې چیرې کړ ول د سار خاص ولا قرار ورر بلاتنا دغه تکشه شول بالا بیا په جوړ کې وسو شو واسول ول سار تر اکره خدای چا طرف ترجو د چا په تو پته سوي د چا ستوري پته سوي ګرځ کړی دی ول دا ولا کرا کړی سچا مې سره کړی
خره شغاله مسکینان الکوان هلته ورته ناستې پیرنۍ دلته پر ډوډۍ باندې ناستې غڼو خوټې وخورو د مور غول د پسکۍ په میله بیا ولاکه راکړه ولا هغسې خلک دي لکه څنګه چې هغه انې تورلو باغوان به بړ ما خو د انې باغونه نه ول د انې باغونه خو یو دوکان دی ما چې یو سړی په غره کې دی یو سړی پر سړک کې د پسې ځي ده په ژمي چې ورلم دونه باغ و لکه ډخ نه باغ دی نه د مور کوڅې ما د کورو مخ ته څو شاخلېس نه نو صاحب دا خلک د خپل کوچنیان هغه د عمو مسجد کوي په دا باغچه کې ځغلي و راځغلي ما د خپل انډیوال ته ویل دلته یو تجار دی زما د ډېر عمر به سره پیک مې لیدل کوچنیوال ما ورته ویل ما که انې ته بیا دا باغ به رانیسې زه ځم ول کوم باغ ما دا د انې ول څنګه ځینې رانیسم ما ځینې اجاره یې چې موږ ورځو هره د جمعې ورځ چې راله کوچنی باغ دی موږ ول دا د کاله په څو اجاره کېږي ول ګای په 10 ګای په 15 ما ښځه په څو ورکوي ورسره به نو انشاءالله کمزور دي په 15 ته ما ورکړه 15 ما دی بیا دلیه ده هڅه چې جوړ کړې هغه راکړه پیل داسې نه دي چې خامخا 15 بجې اووه په جوړ کړه ما چې یې راکړه ما زوی دی بیا لغلا پسکې زغت خپله توپ ټنډه مو پکښې کې ولاړه د جمعې ورځ چې به ور د غرې او د کوڅې به دغه په آخر کې 1000 روپۍ په لاس راکړې مړ دغه راکړې د خدای دې خیر درکړي پر کار په شوی یم خراباتې ژوند د دې ژوند د مور په پس کې غڼ واخیستل د 10 روپو څخه چې خو چې لکه د کښتۍ د خرې د مور غول دې په هغه انډیوالي لاس مړی شوی د مسکینانو مړی شوی د خبره کوي لا ملګری مرد لا تمر نو چې د دواړو ځل پر کونې خپل وکل کې لا نه پرېږدي وایي پر النډه لارې تاکه دا ماته ماډن دواړه سره پاک خرابات شی نه لري په ګوزو چې اول